जमाजीजान बादशाही په فقر کې دا बादशाही په غربت کې دا बादशाही په دې کې دا چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سار بیغم را پاسې ایس غم بچي دنیا سے جناب رسول الله د وفات आवाज یو سړی واورې د پپټی کې ګوټ کول आवाज ورشو شو چې ګوټ پرې دات چې پچا مین وې غ وفات ولا وته چې پچا مین وې غ وفات شو ګوډ یو غرزولو اسمان ته وکته و اللهم اذهب بصري کایلا ارا بعد محمد احدا اے الله ما په دواړو سترګوړون کا چې زه د رسول الله نه رسته په بل څوک نه ګورم پټی کې ناستو په دواړو سترګوړون ما خو سترګې تا د پاره غوښتې چې تا په ګورم نو چې په کوم سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم رحمان ستا په مخ دا وران دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزاق کربونو د دې څه مثال د دې مثال د محبوب په خوا کې یو سات تیرول یو سات عاشق به د دنیا په مخ په ټولو بادشاہو ورنکي په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته وی چې یو خبره کوم درخواست کو منت کو زاری کو وی وایا وی د مکې نه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده اے ابو بکر داغه ټول شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټول زندګۍ عدل او انصاف او غزاګانې دا ټول توا دا ټول شپې یو ساعت یعنی یو غنټه دا مال راکا چې تا د پیغمبر په خوا کې تیر کړ ابو بکر صدیق ورته وی عمر زما د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت چې د خدای ټوله خدای راکې چې د پیغمبر دغه سر یو سکند تعالی ده یو بادشاہ قرآن لسته قرآن لستونو دیزه ته چراغله دی چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن سوال کوي دا الله ناغه مخلوق چې پزمکه او اسمانونو کې دي کل یوم هو فی شأن هر ورځ دا الله په یو نوی شان هر ورځ بادشاہ دلته حیران شو چې هر ورځ دا الله نوی شان چې دا څه شي ټول شپه سوچو سباش اس پتاو نه لګي سار دربار تراغه خپل وزیر اعظم ته وای چې تراغه به بل کار نه کوي چې سیوا د قران د یو آیات کې بیګازن ختم چې د دې په مطلب نه پوي معلومیږي دا چې بادشاہ له ټول قران ورتلو او یو آیات کې ورته اشتباه شوه وزیر اعظم صاحب هم چې و د جنیجو ورو هغه لا چرته ورتلو چې کل یوم هو فی شان څه مطلب نو هغه ورته صاحب ماته یو شپه مهلت راکا چې زه پته ولګم وېزا کور تراغه اوس خفه کټ کې پروت دی چې خدای که مولا نه تپوس کوم چې کل یوم هو فی شان څه مطلب دی خدا زما انسلټ دی زما بې عزتی ده چې زه به اوس مولا نه تپوس او کنه کومه په پویګم نه د غلامو
خادم آراغه ورته صاحب نن ولی غمگین غوندې پروت ورته بچیا بادشاہ را نه دی یو مسلې تپوس کړی دی او کې پوهېږم نه وی چې څه مسله ده وی د قرآن مسله ده ته پې څه پوهېږې ته غلام سړی هغه ورته صاحب ما ته ووایه زه پې پوهېږم ځکه چې قرآن همیشه د غریب سړي د هغې خدمت کړی د سرمایهدارو سینو د قرآن خدمت نه دی کړی د معتبرو سینو د قرآن خدمت نه دی کړی اوږې او تږې خېټې او تږې سینې د قرآن خدمت کړی ما ته ووایه ورته وی کل یوم هو فی شان قرآن کې راځي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې نو د هره ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی غلام ورته وی چې ما بادشاه له بوزه زه به پوهېږم ویل تا له درځي ویل بلکل سارے غلام راوسته دربار ته صاحب هغه ستا د سوال جواب به دا زما غلام وکړي بادشاه ورته داسې کتلي چې غلام او جواب وایه لکه پوهېږې پې وی او صاحب را پاسېدلی وی وایه د الله هره ورځ نوی کار څه شی دی غلام را پاسېدلی دی ورته وایي چې تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اے بادشاہ هره ورځ د الله نوی کار دا دی چې شپه وي ورځ پکې راننه باسي رڼا جوړه کړي ورځ وي شپه پکې راننه باسي تیاره جوړه کړي بل کار یې هره ورځ نوی دا دی چې د ژوندي نه مړی پیدا کړي او مړي نه ژوندی پیدا کړي او رزق ورکړي هغه چاته چې رضای وشي بې حساب بادشاہ ورته وی چې په دې یو ټکي پوه نه شو ورځ په شپه کې شپه په ورځ کې دا خو ټیک د ژوندي نه مړی پیدا کړي او د مړي نه ژوندی په دې پوه نه شو ورته له بادشاہ قبله عالم چرګه ژوندی شی دی هګۍ تې مړه پیدا کړي هګۍ مړ شی دی او بچی تې ژوندی راوباسي بادشاہ ورته ټیک وزیر اعظم ته وی چې وباسه دا د وزارت عباد او دی غلام ته واغونده د وزارت قابل هغه سړی کېدی شي چې کوم په قرآن پوهېږي ته په قرآن نه پوهېږې مانن نه دی وزیر اعظم وزارت عبا یې وویسته او غلام واغوسته چې واغوسته دربار کې شاهي سلامي ورته وشو غلام ورته وایي غوږ کېږده بادشاه چې دې ټایم کې د الله نوی کار درته بل وښیم په دې ټایم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر اے بادشاہ امغه ورځ د لانورم نه دی پریوتی دے وزیر اعظم او زی غلامم او په دې لک سات کې اوسه زه وزیر اعظم کړم او دا زما غلام دی وخت کې د الله نوی کار او دا کار ولی وشو ځکه چې ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څه قادر بس په سکندونو کې د بادشاہ کی او په سکندونو کې د گدا کی لکه یو بادشاہ تا نجومیانو ویلی چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاه یم فوج را سره دی اسباب د جنگ را سره دي توپې را سره دي اخر د زمری به راځي په کومه
واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج دروله وسله ور سره دی او توپ ور سره دی چې بای دې خار ته بزمره راځي په کما د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راځي څنګه واده شو ډوله رااله ناوی او زلمه ناس د ناوی د زمری ته زلمی ته وې چې یاره دا ستا پلار د دې زمری نه ډېر یارېده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدلی چې د دې زمری دا شکل څنګه دی نو د ناوی او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و څه چې د دنیا رواج د هلک تیلی راواغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړه چې د ناوې ته وښیمه چې هغه زمری داسې چې د زمري شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته ووایي چې زمري داسې شکل او همغه وخت کې هغه د حلوا په هغه تصویري زمري کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوپ کو د بادشاہ زوی د مرۍ نه ونیو او مړی دنیا حیرانه شوه دا چل څه وشو د ناوې څه چلو کو ناوې ورته وویل چل مل ما نه دی کړی دا چل شوی د رحمان بابا شعر دی چې دغه باغ به د خلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې عموم چې د خزان باد پې راشي نو خلاص به نشي تاسو خیال راغی دیدانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې صحابه ناست دي اوبه نشته ځنګل علی اوبه را پیدا کړه علي د غره نه خوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي پې ولاړ دی مشک ډکۍ لګیا دی حبش ډېر تور قوم دی او ډېر تور مکه معظمه کې حبش حج له راځي چې ویې ګورې د شپې اوبه یېرېږي داسې منډه به ووایي داسې تور حضرت علي هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ ماله راکړه زما محبوب اوبه غوښتي بیا درته راوړم هغه ورته ویل یو طرف ته شه هغه ویل لږ ساعت لا یو طرف ته شه بس حضرت علي دې ځای نه ونیو هغه حبشي او مشک یې واغست او اوبو نه یې ډک کړو ورته ویل دلته کښېنه صحابو ته یې اوبه راوړې حبشي ورسره راغی چې راغی اویا اتیا صحابه دي ټول اودسونه م پې وکړه ویې مسکلې پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې او اوبه ترې راتلې د ټولو صحابه وسکلې او دس بیا چې مشک داسې مشک همغسې ډک حبشي ته یې ویې چې هسې دې غوسه کوله خدای بنده دا خپل امانت دی یو څه واله هغه چې وکتل چې داسې نه چلېږي من هذا دا څوک هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمد محمد داده ویا داده لا اله الا الله محمد رسول ما ته پته نه ما اوریدلی دا محمد چې ایمان راوړ حبشي خو ډېر تور حضور جبا اغوستې وه حبشي ته یې دې خوا راشه چې دې خوا راوستو نو هغه جبا یې داسې کړه او حبشي سینې سره ملاو کو او جبا یې پې د پاسه داسې واچو ډېر ساعتې سینې سره نیولی خو چې جبا یې ترې لرې کړه بیا هغه حبشي د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړتېده یو مشهوره واقعه ده هغه تاسو خلق هم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجولی
اوس نور په 16-15 یی کنه یا په پوی یی کنه یی خو مولا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتل ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار کې د منصور واقعا دا یو ډیر لوی جلیل القدر بزرگ او د استغراق فی الله راغله د ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځیدل نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورس هغه ته بیا بل څه نه ښکاري هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه د هغه په نظر کې بل شی نه راځي نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی که مخامخ ګوریم خدای دی که پاس ګوریم خدای دی که لاندې ګور چرته چې ګوري وایي جدر دے کتا ہوں ادھر تو ہی تو نو ځان ته چې کتلی دي نو ځانیم خدای نو د ده خولې نه ان الحق ټکی ووایي ان الحق مانا دا ده چې زه حق یم علماء رونی و چې ته خدای خو نه د هغه پردو ته رسېدلی چې د هغې خبره نه اورېده او نه یې د هغې جواب کو ډېر ورپسې او د ده په خوله بل اواز نه راتلو سوا د ان الحق نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې د هغه حکم دا دی چې د هغه د سر قلم کړی شي اندرون چې هر څه یې هغه به وي لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړی شي آخو ملکو اسلامی مملکتو کہ منصور علماء رونی وہ چتا ان الحق ویلی دی ستا سزا دادا چستا سر قلم کرے ویل ٹک دا سر تفریقو پا کم رسائی چی دا غاڑی تا چولے وا اگر رسائم چگی والے ان الحق په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغه دیوالونو هم چغې والې چې ان الحق دې ته وایي استغراق فی الله شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ دی هغه نیمه شپه ده خدای ته التجا کوي وایي شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دیے رحیم خدایا دا منصور دی پدار ولی ہوخیگو دا خزان تا خدای نووی آواز ورکوش چی منصور پدار منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند کی سزائے اوست منصور تیار دیارے رازونه خود او د یاره راز فاش د عشق قانون داد چې پټ بې ښکارا بنی بادشاہ روټای کړي
دا لوی لوی خلق راغوښتي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغوښت. چې راغی داسې د ملاتوب په جامو کې راغی، نورو ته به بادشاه ورغاړې ووتو، ځان لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کوم خلک چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټۍ ته، دوی د 3 ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي. امام ابو حنیفه هغه د ملاتوب په جامو کې ورغی، بادشاه ورته راپام نه شي، هغه چې څوک ملا، هغه هو دا خو لباسي روټۍ. واپس راغی او لویه جوبه یې واچوله او لوی پټکی او امسا یې لاس کې ونیو، را روان دی. چې ور خاموش شو بادشاه ولا را پاسېدو چې امام ابو حنیفه راغی ورغاړې ورته، په خیر راغلی صاحب، دلته کښېنئ دلته کښېنئ. روټۍ چې کېښوی شو نو امام صاحب دا لستوڼی داسې ویستو، پاتالو کې لستوڼی داسې داسې. بادشاه ورته راغی صاحب دا ولې؟ دا خو زما روټۍ نه ده، د لباس روټۍ. دا لباس مې چې نه واغوستی چې رالم تا راته ستړي مشي مو نه کړ، چې دا لباس مې واغوسته او رالم ته راغاړې وته، نو دا زما روټۍ نه ده، د لباس روټۍ. نو زمونږ زمانه خو عجیبه لباسي زمانه ده. تاسو خیال راغی مینا او عشق دی، ملامت په عشق کې که تاسو خیالو کې ملامتیام ډېر تکلیفونه هم دي. بلال عاشق عاشق دی او بیا د بلال غوندې عاشق په دغه وخت کې په ځمکې په سر بل نه و. د هغه د عشق او د مینې اندازه دې نه ولګوئ. د حبش قوم سره تعلق لرل، آذان به چې د کولو نو اشهدو په ځای باندې به وي اسهد، د شین په ځای به سین وي. اشهد ان محمد رسول الله نو د به اشهد ان محمد رسول الله. صحابو په اعتراض کو چې دې بانګ غلط ولا دا دې نه وای بانګ. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بلالا ته بانګ مه وایا، یا شین زدکا او یا بانګ مه وایا، د شین په ځای سین وې غلط وې. خاصه په جمعات کې ټول شپه په ناستې تیر او په جړه چې وا خدای نو د شین په ځای سینو زه خو دا جبه خو تا را کړې، دا خو ستا توفیق دی چې زما جبې له دې نه دی ورکړی چې زه پیشین ووایم. یو طرف ته د زړه رانه وړی دی په دې سړي چې اشهد ان محمدن به مې که نو ورته به مې اذان کې اشاره کوله چې زه د چا د پیغمبره ګویي کوم، ادا دی ناست ازه چې په چا مینې ما دا دی ناست. اوس به زه څه خو ټوله شپه یې په جړا دی. عزیزانو شپه دومره اوږده شوه چاړو تېرېده نه، نظام د کائنات ټول معطل شو، شپه به نه تېرېږي. صحابه ډډې په ډډې اوچت را پاسېده راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا نن د قیامت شپه ده، شپه نه تېرېږي، مونږ خو هلاک شو. صحابه دا باس کولو پیغمبر سره چې جبرائیل راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه، ورته وی حبیبا الله وایي چې زما دې په خپل ذات باندې قسم وي چې تر څو بلال اذان نه کړی نو سبا به نه کما. اے پیغمبر ما ته د بلال سین په شین منظور دی، سینې په شین منظور دا دی چې د اشهدو په ځای اسهدو وایي، نو الله وایي د ده دا سین ما ته د شین نه زیات بانګ بم دی. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا اغا درد پیدا ہو، دمرا عبادت کرے ہو چکم مقام تو رسیدو دا کوفے پہ جامع مسجد کی تقریر کی کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام
یو سړی را پاسې وی حضرت ته بیا وایه لږ دی ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دی هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بوتلی سړی ورته وی په یو شپه کې اسمانونو ته ویلی آو وی دا زما عقل نه مني زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی یو شپه کې څنګه لاړو بیا لیلن کې تنوین تقلیل دپاره د شپې په یو پړک کې دا زما عقل نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي چې ستا عقل یې نه مني وی نه زما یې نه مني ویل ځه وځه ځه کور ته لاړو په غوسه ښځې دغه کوله سرخه پیژنئ سرخه یې کوله ښځې ورته ویل ته خو ډېر زر رالې ویل بس بیا به دې جومات کې زه مونځ ونه کړم ویلې ولې ویل وایي چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تلی بیا په شپه کې واپس راغلی دا دومره لرې مزل په یو شپه کې تلی او راغلی دا د چا عقل مني ښځې ورته ویل زه چې عقل دې نه مني ورشه دا منګی واله لږې اوبه راوړه کور کې اوبه نشته منګی واغستو سیند غاړې ته لاړو منګی را ډک کو کېښو خیال یې وکړو چې ګرمي ده لږ ولامبه جامې وویستې منګي د پاسه یې کېښوې او سیند ته کوشو چې کوشو سیند والا ټیله ورکړه چې ټیله یې ورکړه هغه غاړه یې وغورځولو چې هغه غاړه یې وغورځولو بربنډ چې ګوري هلته یو سړی دی چې میان نیسي په سیند کې هغه چې وکته چې دا خو ښځه راوغورځېده د سیند نه ده چې ځان ته ګوري ښځه شوی دی و خو څه شی سړی و خو چې سیند ټیله ورکړه هلته وغورځېده چې ګوري ښځه ده میانې چې نیوه هغه وی چې فوی دا خو زنانه ده او اوبو راوغورځوله هغه زر خپل څادر واغستو پې ویې غوړو پټه یې کړه څادر کې تاو کړه څه چل دی ویلې بس اوبو راوغورځوله موس دې دام نه وایي چې زه سړی وم او ښځه شوم هغه میګیر بوتله کور ته ښځې څنګه چل دی ویل بس سیند کې مې لمبله اوبو ټیله را کړه راوغورځېدم اوس دا حل نه شي ویلی چې زه سړی وم بیګالی ملا راوستی دی میګیر خیال کړی چې ښځه مې هسې نشته خدای تیاره را کړه غوټې پې نکاح تړلی چې نکاح یې پې تړلی دی 12 کاله یې د میګیر سره تېر کړه او په 12 کاله کې هر کال به یې زوی کېدو 12 زامن یې یو ورځ بیا ښځو سره یې منګی په سر کړی چې راځئ چې د سیند غاړې ته لاړې شو اوبه موبه م راوړو او به لامبو لګې نورې ښځې م دي ورسره دام ده به د دې خو هر څه هیر شو چې لاړم بل جنس شو جامې ویستې دي او اوبو ته کوزه شوي دي ټولې ښځې دام کوزه شوې ده چې کوزه شوې بیا سیند والا ټیله ورکړې چې سیند ټیله ورکړې غړپ چې د سیند دې غاړه راغورځېدلې چې ګوري منګی م پروت دی او د دغه جامې م پې پرتې دي او چې ځان ته ګوري سړی دی زر هغه جامې راواغستې وایغوستې او کور ته چې راغی ښځه همغسې علاجي هغه سرخه کوي لګیا ده ورته وی دومره زر رالې سیند له تللی وی دومره زر رالې دی ورته وایي بیړه دې غرقه شه زما 12 زامنه مو شو ته وایې چې زر رالې له همغه وخت ښځې سرخه کوله له اخلاصه کړې م نه وه همغه ټایم جومات له یې منډه کړه چې ګوري همغه ټایم دی شیخ عبدالقادر جیلانی په منبر ولاړ دی او دا آیات وایي چې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام دا ورته د لرې نه آواز وکړو چې صدقت یا شیخ صدقت یا شیخ زما دې په خدای قسمي چې رښتیا وی الله د سترګو په رب کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي دا ورته آواز وکړو نږدې راشه چې منځ شو خلق لاړه ځان سره کېنولو چې کیسه څه ده هغه ورته ما سره خو داسې چلو شو 12 کاله مې تېر شو لا همغه ټایم دی وی الله هر څه کولی شي که نه شي کولی وی کولی شي